قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی نه مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغو نسبت کړی دی او له هغو نه وروسته ډېرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب ښودلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم پر ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسیږي ټولې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګاره ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زموږ پروردګاره او هغو جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه. ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتنې او وژغوره هغوی له بدیو نه. تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوره پر هغه دې لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په آواز کولو وویل شي نن چې تاسې څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله له دې نه زیات پر تاسې هغه وخت په غوسه کیده چې تاسې ایمان ته رابلل کیدئ او تاسې انکار کوو. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هغوی به ووایي ای زموږ پروردګاره تا په رښتیا سره موږ ته 2 ځله مرګ او 2 ځله ژوند را کړی دی. اوس موږ په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوو. آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ځواب ورکړ شي دغه حالت چې تاسې پکې اخته یئ له دې امله دی چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسې نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسې منله. اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده.
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Met meer dan